د لیلا او د مجنون قصې د پښتنو ته یادې دي. دا لیلا چې ده نو دا یو تکه توره جینۍ وه، په عربۍ کې لیلتون توره شپه، دا د تورې شپې په شانتې توره جینۍ وه. او مجنون شهزاده د قیس نومې دی. په دې مازدیګر کې دا جینکۍ دیهاتو ته ځي او د ارټ نه منګي ډکوي یا د سیند او د نهر نه منګي ډکوي. نو لیلا سره د نورو جینکو ارټ له تلې وه، منګي یې ډکو. هلته مجنون ولاړو. نو لیلا مجنون ته وی قیسه ارټ اوچورله وه، منګي ډکو. جوړغه ارټ ته ورمخکې شو، ارټ یې تاوو، اوبه یې رېستې. جینکو منګي ډک کړل، خو ده ته یې ونه وی چې بس دی. هغوی لاړلې او د نن مازدیګر نه داسې سبا پورې دی لګیا دی او شوق سره ارټ چورلی، خو دماغ کې دغه آواز راځي چې لیلا وایي چې قیسه ارټ وچورله وه، منګي ډکوم. دا خبره دماغ کې بار بار راځي او د شوق سره لګیا دی ارټ چورلی. سبا مازدیګر چې بیا جینکۍ راغلې، وی کتل لیلا دی نورو ته غضب وشو. دی هلک ته موږ نه دي ویلي چې بس دی خو پرونه داسې لګیا دی. زر منګي ډک کړی چې ورته چې بس دی. چې منګي ډک شو نو لیلا آواز ورکوي قیسه بس دی، منګي ډک شو، بس کا. نو دی ورته ها ایله بیله یو چک دوم ارټ ته وکړه، دا وایي چې بس دی. روغ شواروز یې ارټ چورلولی دی، ستړی کېږي نه، دا د عشق اثر دی. نو که د ابلیس کې عشق وي نو په دې یوه سجده به ملا ماته شوې نه وه، خو عشق پکې نو نو د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله. نو چې علم پکې وي او محبت پکې نه نو دکې تکبر راغی. او که چا کې عشق او محبت شته خو علم پکې نشته نو دا سبب د گمراهۍ دی. نو پښتانه وایي چې بې علم شیخي کا، نو دا کفر بس دی. یو پیر صاحب په یو ځنګل کې خپله پیرخانه او خانقاه جوړه کړله. خلک به د لرې لرې ځای نه راتلل، وظیفې له او دعا له، ذکر فکر له به راتلل. یو ناشنا سړی راغی، هغه چې ګیر چاپېره حالاتو ته وکته چې دا خو ځنګل دی او زمري او شرمخان دي پکې. نو د پیر صاحب د مورید ته وایي چې فلاني ستا د پیر صاحب په دې ځنګل کې پیرخانه جوړه کړه، دې کې خو زمري او شرمخان دي، نو ستا دا پیر د زمرو نه یریږي نه؟ هغه ورته زه مړه وې، زما پیر د خدای نه یریږي، نه به له زمري نه څه یریږي. نو د خپل پیر محبت ډېر ښه دی، خو دې بې عقله کې دونه عقل نشته چې وایي زما پیر د خدای نه یریږي، نو د زمري نه به څه یریږي. نو چې بې علمه شیخي کا، دا کفر بس. میدان عرفات کې چې بندیانو د الله سره خبرې وشولې او په دې بندیانو کې عشق او محبت پیدا شو، نو دغه بندیانو کې هندو هم ولاړو او د هندون د الله سره خبرې وشو. هندو الله ته وی چې بلا انت ربنا، نو په دې هندو کې هم د الله عشق او محبت پیدا شو. د دغه عشق او د محبت د وجې نه هندو ټول عمر د الله عبادت کوي. د سیند په غاړه د رمسال جوړ کړي وي او شپه کې په سیند کې ولامبي او د رمسال کې عبادت کوي. نو ټول عمر هندو د الله عبادت کوي، خو د دې عبادت باوجود پښتون وایي هندو ستړی خدای ناراض. هغه ټول عمر ځان ستړی که او ته بیا هم وایې چې خدای ناراض. دا ولې؟ واقعي خبره ده چې هندو کې د الله عشق او محبت شته، خو د محبت لار ته خطا شوې ده. نو چې لار خطا شوه نو هندو ستړی او خدای ناراض. هندو وایي زه د الله سره محبت کومه،
سکان وی منگ محبت کو، عیسایان وی منگ کو، یہودیان وی منگے کو، مشرکان وی منگے کو، مسلمانان وی منگیم کو. نو هر انسان وی زده الله سره محبت کوما. نو دا محبت په دې دعوه کې څوک رښتینی دی او څوک په دروغه، څوک په حق او څوک په ناحق. نو دې دپاره یو معیار او پیمانه پکار ده. هغه معیار او پیمانه الله قرآن کې نازل کړه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون اللہ کتاسو اللہ سر محبت کوئے دا محبت دعوی لرے نو فاتبعونی زما تابداریو کے. نو دا اللہ دا محبت پا دعوی کے رشتینوالی دا پارا شرط اول زمن دا پیغمبر علیہ السلام اتباع دا. نو چې ته د پیغمبر علیه السلام اتباع وکې تابعداري وکې نو یحببکم الله، الله به ستاسو سره محبت وکړي. او که پخوا نه پوهېدې ګناه ده نه شوي ویغفر لکم ذنوبکم، الله به درته ګناهونه معاف کړي. والله غفور رحیم.